ټاب دی زمونږ ویو ټاب. ویو ټاب خپله ویو څه شته وایي؟ نمایش ته وایي. دغه اپشن له اول نه نیولې تر اخره ټول د ورډ د صفحې نمایش دی. څه رقم یې ښیي؟ اول راځو ویوز ته. ویوز کې موږ 15 ډوله نمایش لرو، یعنی د ورډ صفحه په څو ډوله ښودل کېږي؟ په 15 ډوله. د ورډ د صفحې نمایش په څو ډوله دی؟ 15 یا 15 صفحې لري خپله ورډ. ریډ موډ، پرنټ لی آوټ، ویب لی آوټ، آوټلاین او بل څه دی؟ ډرافټ دی. ګورئ دا اوس چې کوم ځای ایډیټ کوم، مثلا متن لیکم، ډیزاین ورکوم، دته وایي پرنټ لی آوټ. همیشه چې تاسو یو ورډ راخلاصوئ کوم حالت کې وي؟ پرنټ لی آوټ کې وي. پرنټ لی آوټ همدغه حالت ته وایي چې موږ لیکنه پکې کوو، موږ حاشیه تنظیموو، موږ ډیزاین ورکوو، پکچر راوړو، دې ته پرنټ لی آوټ وایي. پرنټ ته آماده دی. پرنټ لی آوټ هم ځکه ورته وایي که چیرې تاسو دغه موډ بل حالت هم تغییر کوي خو په کوم شکل پرنټیږي؟ دغه شکل چې اوس ما انتخاب کړی. همیشه فایل په دې شکل پرنټیږي. بل اپشن لرو ریډ موډ. ریډ موډ څه معنا ورکوي؟ ریډ موډ فقط غواړو چې ویل ولو، کتاب دی غواړي مطالعه یې کوي، نو په ریډ موډ باندې کلیک وکړئ، ریډ موډ ته چینجوي. فقط لوستل کېږي. په دې اپشن باندې کلیک کوئ تاسو ته صفحه چینجوي. اپشن هوم ټاب، انزرټ ټاب، دا ټول څنګه شو؟ هایډ شو. ځکه دا وخت د ایډیټ نه دی چې تاسو ایډیټ وکړئ. دا د ریډ موډ دی، د لوستلو لپاره، مطالعې لپاره. په دې بټن کلیک کوئ، صفحې چینجېږي. بیرته په دې بټن کوئ، بیرته پخوانۍ صفحې. سر خلاص شو. دې ته ریډ موډ حالت وایي. داسې نه ده چې اوس کنټرول پی کوي په همدې شکل چاپ شي، نه، دا فقط نمایش یې داسې دی. اما که چیرې غواړئ دا بیا تاسو پرنټ کړئ، پرنټ مې درته ویلې چې دغه حالت کې دا پرنټېږي، دته وایي پرنټ لی آوټ. بل دی ویب لی آوټ. که غواړئ چې د ورډ صفحه د ویب سایټ په شکل ولیدل شي، کلیک پې وکړئ، دا د ویب سایټ شکل شو. ویب سایټ کې دغه خاصیت دی چې صفحې نه ښکاري، یوه صفحه، دوه صفحې. یوه صفحه د عمومي صفحه ده. اوس دا وګورئ، دلته فقط لیکلی 2000 څومره ورډز لرو، خو دې نه معلومیږي چې څو صفحې لرو. صفحه بندي نه ده. او یو سکرول بار لري چې کولی شي صفحه ښکته او پورته کړي. لیدلي دي بعض سایټونه، ویب سایټونه چې راخلاصوي هم داسې صفحه لري. دا په دې شکل شو. بیرته راځو پرنټ لی آوټ. پرنټ لی آوټ ته چې راشو تقریبا موږ 4 صفحې لرو. بل آپشن دی آوټلاین دی. آوټلاین کې یو مثال کار کړی چې څنګه سیکشن له منځه وړئ. دا بعضې مثالونه هم پکې کارول کېږي، او دا هم کېږي چې کله تاسو له هیډینګو نه کار واخلئ، تاسو ته متن د هیډینګ په اساس کټګوري تقسیم بندي کوي. زه به متن ولیکم افغانستان، بل متن به ولیکل شي کابل، صحیح دی؟ دلته به یو بل متن ور اضافه کړو هرات. ده اوس غواړو چې د همدې عنوانو په اساس دا شی کو. اوس راځو ورته وایي دا صفحه وي د آوټلاین په شکل. آوټلاین فقط دغه خصوصیت دی چې کولی شي تاسو ټول عنوانونه داسې کلاپس کوي، ټول متنونه یې کلاپس شو، او دغه مثبت څنګه چې مثبت او منفي کړي دې ته وایي آوټلاین. که چیرې غواړئ چې د افغانستان متن ووینئ، په اړه معلومات ډبل کلیک کوئ، ټول معلومات درته ښکاري. دا بیرته موږ شی کوو، کلاپس کوو او بیرته ایکسپانډ کوو. دا د آوټلاین د صفحې خاصیت دی چې تاسو ته که چیرې هیډینګ نه مو استفاده کړي، ټول درته داسې څه کوي، تقریبا منظم کوي په دې شکل. بله صفحه لرو چې شی ډرافټ. ډرافټ خپله چټلویز شکل دی، صحیح دی؟ وایي this is useful for quick editing because headers, footers and certain objects will not show up. header ومویلې، فوټر، شپونه، عکسونه په دې کې هېڅ نه ښکاري. کویک ایډیټینګ معنا ده چې فقط لیکنه پکې کوي، ایډیټ ډیزاین کې مطلب نه دی موږ. زه به راشم اول یو څو شکلونه به استفاده وکړم. دځې کې انزرټ شپ، دځې کې به شپ راسو، صحیح؟ بیا به راشو انزرټ پکچر، دځې کې به یو څو پکچر راوړو. مثلا دا پکچر به زه اضافه کړم. پکچر هم لرو اوس، او بل شی لرو، شپ هم لرو. خو کله چې ویو ټاب ته راشئ د ډرافټ ته تبدیل کوئ، بیا په دې حالت کې تاسو ته پکچر او شپ نه ښکاروي، هیډر او فوټر نه ښکاروي. دې ته ځکه وایي ډرافټ یا چټلویز صفحه. دې کې هم کولی شئ تاسو سیکشن له منځه یوسئ په همغه شکل چې آوټلاین کې کړئ، په دې کې هم په همغه شکل. بل چې هم په دې کې لوستي وو په یاد هم دی، فوټ نوټ اینډ نوټ څنګه یې خط یې خواته وړو. داسې حالاتو لپاره به 2 صفحو نه کار اخیستل کېږي.
اما موږ چې همیشه استفاده کوو هغه پرنٹ لی آوټ دی چې هم په چاپ کې هم دا لی آوټ راځي او هم د ایډیټینګ لپاره دی چې تاسو کولی شئ په خپل فایل کې ایډیټ وکړئ. دا شو. بل لرو امرسیو ریډر دی. امرسیو ریډر په هغه صورت کې چې تاسو دا لولئ بیا هم د لوستونکي لپاره یو آپشن دی کلیک پې وکړئ. بیا هم ریډ موډ دی. حالت دی چینجیږي چې تاسو کولی شئ کتاب و متن ولولئ. کالم ویډ دی که وری نرو ونیسئ متن درته کوچنی کوي په دې شکل، که نرو انتخاب کوي دا یې شکل دی. ماډریټ په دې اندازې سره دی او کوته چې وایټ مکملا پاراګرافونه درته په دې شکل ښکاري. پیج کلر دی نن دی که دا انتخاب کوي رنګ یو څه پیکا کوي هم د دې په خاطر چې سترګو ته تاوان ونه رسوي، او که غواړئ چې انتخاب کوي انورس بیا درته بیخي بلیک موډ ته تبدیلوي. دا نو د یو چا لپاره دی چې کتاب لولي په ورډ کې کوم کتاب دی مطالعه کوئ. دا یې شکلونه شو. لاین فوکس دا هم ډېر ښه آپشن دی. مثال زه د افغانستان متن لولم، کله کله داسې متنونه ډېر لرې شي ډېر شي یو خط درنه پاتې کېږي دویم خط ته راځي دریم پاتې کېږي څلورم شروع کوي. بیا دغه لاین فوکس دی مستقیم فوکس کوي په هغه کوم لاین باندې چې مشخص لولئ. مثال کرسر به کېږدو اول خط زه لولم نو راشي لاین فوکس ته په ون لاین کلیک وکړئ فقط په هغه اول لاین باندې فوکس راشي نورو نه تا هغه فکر دې خوا ته راټولوي. یعنې اوس زه مستقیم که خط لولم هم د یو دانه تر اخره بیا لاندې آپشن کلیک وکړئ دویم خط راځي دریم خط راځي څلورم خط. وینئ دا خو یو لاین دی. بیا راشي ورته چې نه 3 لاینز فوکس وي 3 خطو باندې فوکس واچوي او ورته چې 5 لاین 15 خطه د فوکس لاندې درته راولي. سر خلاص شو. بل چې دی ټیکس سپیسینګ دی. د فوکس به زه بیرته نن انتخاب کړم. ټیکس سپیسینګ باندې چې کلیک وکړئ د خطو کلمو د تورو ترمنځ فاصلې ایجادوي. وینئ یو څه واضح وي. دا هم د کسانو لپاره چې مثلا سترګې ضعیفه وي ډېر هغه متن نشي لوستلی دا بیروبار کموي. سلیبلز بیا څه کوي ودرشه دا غیر فرق کوم. سلیبلز بیا کوم لغتو کې چې سلیبلونه وي هجا سیلاب چې ورته وایي هغه درته د یو ټکي په واسطه جدا کوي. وینئ مثال وین څو سیلاب لري سلیبل یو لري. او که چیرې راشه مثلا ویډیو 2 سیلاب لري چې په منځ کې هغه کوم ځای کې سیلاب قطع کېږي ټکی یاد شي. وینئ دې ته سلیبلز وایي. دا آپشنونه ټول په 2019 کې دي په 2014 کې بیا نه پیدا کېږي. ریډ الاوډ بیا تکراري د کوم متن چې تاسو غواړئ ویلولي درته ریډ الاوډ کلیک وکړئ. Right. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to. صحیح دی. Close immersive reader کلیک په وکړئ بیرته دا حالت کلوزوي. بیا راځو ویو vertical لو صفحې زه چینجوم په کوم شکل چینجېږي عمودي دي که نه دا راشي ورته ساید بای ساید به ډېر ښه دی. سره غواړئ صفحې چینج کړئ وینئ لکه د یو کتاب په شکل کولی شئ صفحې ساید بای ساید چینج کړئ. رولر خطکش ښکاره کړي که ښکاره نه کړي. ګریډ لاین به څه ته وایي ګراف ته وایي. ګراف وي که نه وي بیا هم درته وایم دغه ټول تغیرات چې راولو دا خاص نمایش لپاره دی چاپ کې نه راځي. نویګیشن پن داسې یو پن درته راخلاصوي چې دا هم مونږ ویلی وو. هرات کلیک وکړئ هرات ته کرسر وي افغانستان ته پیج کوم غواړئ له یو صفحې بلې صفحې ته لاړ شئ او ریزلټ کې کوم لغت غواړئ څنګه کې سرچ وکړئ پیدا یې کړئ. سر مخلاص شو په دې. بل زوم لري زوم باندې چې کلیک کوئ صفحه درته نږدې کوي 200% 100% 50% او که غواړئ خپله 1% ورته ولیکئ مشخص غواړم 10% ورته ولیکئ 10. دلته راشئ ښي طرف کې د ځکه زومریا کې هم کولی شئ مثبت باندې کلیک وکړئ صفحه نږدې کوي منفي باندې کلیک کوئ صفحه لرې کوي یا هم ټچ پټ په دې شکل کار ترې اخلي کولی شئ صفحه څه کوي زوم ان او زوم اوټ کوي. پیج ویټ صفحه پیج ویټ یعنی د صفحې د بار په اندازه نږدې کیږي. بل څه دی ټیکسټ ویټ به څه معنا د ټیکسټ په اندازه ځان را نږدې کوي. او بل څه دی هول پیج ټوله صفحه ښکاره کړه یو وخت کې یوه مکمله صفحه لیدل کېږي. او که په 100% باندې کلیک وکړي نارمل حالت ته راځي. او که ورته وایي چې مینی پیج به چې څومره صفحې ولري ټولې درته ښکاروي. دلته بیا تکراري راغلی 1 پیج یوه صفحه ښکاروي ملټیپل پیج څو صفحې درته ښکاروي او پیج ویټ د صفحې د بار په اندازه صفحه څنګه کوي را نږدې کوي. نیو وینډو
اوس موږ چې ورډ را خلاص کړی که نیو وینډو ورته وایي لمدې ورډ نه یو کاپي اخلي 2 دانې را خلاصوي کلیک پې وکړه هماغه متن په هماغه ډیزاین یو بل ورډ یې را خلاص کړه. څو دانې دي اوس 2 دانې. اوس که غواړئ چې دواړه همزمان ووینئ ارینج آل ته راشئ ارینج یې کوئ یو پورته ښکاري یو لاندې ښکاري. سویچ وینډو درته فقط ښیي څو ورډ هم را خلاص کړي 2 په دوم کې اول ته ورځئ اول را خلاصوي دوم کلیک کوئ دوم درته را خلاصوي. دا د سویچ وینډو وظیفه. سویچ دی که نه سویچ همدې ته وایي چې کله له یو فایل نه ورځئ بل فایل ته دغه فایل راځي بل فایل. په ماکرو کې فقط یو شی زده کوئ څنګه تاسو د ورډ پروګرام شارکټونه راوړئ. ماکرو کې څه کوو په ورډ کې څه شارکټونه دي ویلې مو دي نه دي مو ویلې ټول اضافه کېږي. ماکرو ته راشئ ویو ماکرو دلته راشئ ورډ کمانډس انتخاب کړئ او په دې کې ولیکئ لیست کمانډ. لیست چې ولیکئ پیدا کېږي لیست کمانډس په دې کلیک وکړئ دې ته وایي 2 آپشنه درکوي کرنټ کیبورډ سیټینګ all word commands. که کرنټ کیبورډ سیټینګ باندې کلیک وکړئ هغه آپشن درته راوړي چې شارکټ ولري او که all word command باندې کلیک وکړئ ټول آپشن راوړي له یوې مخې که شارکټ لري کې نه لري تقریبا 100 او یا صفحې کېږي دا نو موږ ورته چې نه هغه آپشن راوله چې شارکټ کې ورته منظم په یو جدول کې درته هغه آپشن چپ طرف کې آپشن دي او دای هم شارکټونه بولډ شارکټ مو ویلای کنټرول بی دا دلته بیا راغلی زده مو دی. all caps که غواړئ چې ټول توري په کیپټل لیټرز باندې تبدیل کړئ کنټرول شیفټ ا دا نوی شارکټ ته یاد کړئ در سره همداسې راځي چې تقریبا 6 صفحې دي open page to tab page up page down save تنها سیف کې څو آپشن دي 3 شارکټ دي کنټرول اس شیفټ اف دولس all shift F2 دا څه شارکټ ځکه چې چا زده نه وي دا په دې شکل دا له کوم ځای نه کېږي د ویو ټاپ ماکرو پراپرټیز باندې چې کلیک وکړئ تاسو بیرته راولي انفو ته انفو پراپرټیز دغه هدف دا پراپرټیز دی چې دا مونږه ویل دی دا په ورډ کې ټابونه ډیولپر ټاب د درس شامل نه دی دا زیات هغه وخت چې کله تاسو کوډینګ کاروئ زیات کود پکې کارول کېږي فورمې جوړیږي په درس په کریکولم کې نه دی شامل. ما اوس له آپشنونو اضافه دا یو او زه به بیرته پاک کوم شي او بل هیلپ دی هیلپ باندې چې کله کلیک کوئ بعضې آپشن دی هیلپ مرسته غواړئ کانټاکټ سپورټ دی فیډبیک دی نظریات مایکروسافټ کمپنۍ ته وایي آی لایک سمثینګ ورډ ناراضي آپشنونه یې راځي غواړئ چې یو رضایت ورولېږي آی ډونټ لایک سمثینګ خوښ نه یې ترې په دې باندې کلیک کوئ ایمیل ورته کوئ ډسکرپشن کې ټول توضیحات لیکئ چې ولې خوښ نه یې کوم ځای آپشن خراب و کار نه کوي دا کارونه کوي صحیح دی او که غواړئ چې مثال آی هاف ا سجیشن کوم پیشنهاد ورته لرئ فیډبیک لرئ دا به له دې ځای نه وړاندې دا د هیلپ کار شو او ټل می واټ یو وانټ ټو ډو دا به ډېر ښه آپشن دی بعضې آپشنونه په ورډ کې موقعیت درنه هېرېږي مثال د ما په کار دی ټیبل خو اوس مې له یاده وته چې کوم ټاپ کې و ده ګرځئ مه پسې دلته ولیکئ څه شی ټیبل اوس راشئ دلته اډ ټیبل سپلایټ ټیبل هرېسر کوم دی په کار ده اډ ټیبل مستقیم درته آپشن پیدا کړي دا ډېر خوندور آپشن دی بیا راشئ ټل می واټ ټو وانټ ټو ډو څه شی دی بل په کار دی غواړم واټر مارک ورکړم صفحې ته واټر مارک مې نه دی په یاد کوم ټاپ کې دی خو فقط ولیکه څه شی واټر مارک ولیکه کلیک وکړه واټر مارک آپشن درته سر مخلاص شو دا یې دا سهولت شو پاتې شو آپشن نه چې په خیر سره مو بیا سبا او بل سبا وایو سوال لرئ مشکل